الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. طول محترم حاضرینو، مجاهدینو، مشرانو، علماء کرامو او د جهاد او سنگر ملګرو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دې ویاړمنې او نیکمرغه ورځې مبارکي تاسو او د افغانستان ټول غیور ملت ته، مظلوم ملت ته وایم دا ویاړمنه ورځ دې درته مبارک وي او الله جل جلاله دې نور افغانستان د ناخوالو، مشکلاتو، ستونزو، جنگونو څخه وساتي او الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټولو ته وحدت، اتفاق، ورورولي او په ګډه د دې نظام او هیواد خدمت او دفاع کولو توفیق راکړي. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې د منځ څخه نفرتونه، د انتقام فکرونه او د افغانستان او د دې نظام په ضرر هر فکر زموږ او ستاسې د دماغونو او ذهنونو څخه وباسي او الله جل جلاله دې د ټولو افغانانو په زړونو کې یو د بل سره محبت او ورورولي پیدا کړي او الله جل جلاله دې ټولو افغانانو ته دا درک ور نصیب کړي چې په ښه مېړانه او رښتینولۍ سره د دې نظام دفاع وکړي، په دې نظام کې خدمت وکړي او ملاتړ ورڅخه وکړي او بیا پرې نږدي چې اشغالګر، یرغلګر او نور هغه دشمنان چې یا مو د دین دشمنان دي او یا مو د وطن دشمنان دي و افغانستان ته راشي یا د افغانستان په خلاف دسیسې په کار واچوي او په هغه کې کامیابۍ ته ورسیږي. ټول به انشاءالله دا عزم کوو، دا وعده به کوو چې نور به افغانستان د تاریکیو څخه راژغورو، نور به د افغانستان د رڼاګانو طرف ته بیایو او نه به پرېږدو چې افغانستان او دې نظام ته څوک په بده سترګه وګوري. دا نظام لکه څنګه چې مخکې وویل سول د ډیرو زیاتو قربانیو په نتیجه کې او د یو ډیرې طولاني مبارزې وروسته د الله جل جلاله په خاص نصرت سره بریمن سوی دی. دا نظام د ټولو افغانانو نظام دی. دا نظام د افغانستان د هر وګړي د خدمت دپاره دی او دلته به دی هم خدمت کوي او هغه څوک چې خدمت کوي د هغه ملاتړ به هم کوي.
او لکه څنګه چې مخکې علماء کرامو خصوصا مفتي صاحب محترم وفرمایل چې دا شکر غواړي او د شکر طریقه یې هم موږ تاسو ته وښول نو موږ او تاسې به د الله جل جلاله شکر په هر وخت او هر حالت کې ادا کوو او پر هغه طریقه چې کومه طریقه باندې شکر ویلی او ادا کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه اصحابو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پر هغه طریقه به موږ تاسې د الله جل جلاله د دې ستر نعمت شکر ادا کوو بیا به ان شاء الله دا نظام باقی پاتې کیږي دا نظام به دوام پیدا کوي دا نظام به نور هم محکم کیږي مستحکم کیږي او قوت به پیدا کوي موږ وټولو هغو اشخاصو ته وټولو هغو ډلو ټپلو ته چې اوس هم په دې اراده دي چې یا به زموږ سره د بهر ملاتړ ملګري سي یا به په هیواد کې دننه یو څوک ملاتړ راڅخه وکړي او موږ به بیا و دې وطن ته جنګ او ناخوالې راوړو پیغام لرو او دا ورته وایو چې بس دی افغانستان تر 4 لسیزې زیات په جنګونو جګړو او مشکلاتو کې راګیر وو او د اور په لمبو کې سوځېده دا 2 کاله کېږي چې الحمدلله افغانستان د هغو ستونزو او مشکلاتو جګړو او ناخوالو څخه راوتلی سرتاسري امنیت تامین شوی عدالت راغلی امن او امان دی هر څوک آزاد خپلواک او د عزت ژوند لري نو مکوي د افغانستان او د افغانانو دغه خوشحالي د دې د منځه څخه وړلو او یا د ستونزو او مشکلاتو د ایجادولو هڅې مه کوئ راسئ افغانستان ته دا زموږ او ستاسو د ټولو ګډ کور دلته آزاد خپلواک او د عزت ژوند وکړئ که مشر وي که کشر وي که د افغانانو قاتل وي که ظلمونه کړي وي که وحشتونه کړي وي که غلامي کړي وي که د یرغلګرو جاسوسي کړي وي نن ورته عفوه ده او کولای شي چې په افغانستان کې عزتمن ژوند ولري دا یو ښه زمینه ده چې مساعده سوې ده د هر افغان دپاره نور باید نه خپل ځان و هلاکت او بربادي ته واچي او نه افغانان د ناخوالو او مشکلاتو سره مخ کړي بیا ورته وایو یو ځل بیا ورته وایو چې موږ د دشمنۍ او انتقام جویي فکر د ذهنونو څخه ایستلی په مینه او محبت د هیواد د بیا رغونې په عزم او اراده باندې راغلي یو او دا وطن به جوړوو راسئ په دې ستر کار کې د خپلو افغانانو سره ملګري سي بهرنیو جاسوسي ادارو د خپل وطن او دین و دشمنانو ته نور تمه مه کوئ تاسو به دا فکر کوئ چې بیا به افغانستان د ناخوالو او مشکلاتو سره مخ کوي بیا به تاسو د پردیو پر مټ او پر پردیو ټانګونو سپاره او په پردیو تیارو او هلیکوپټرو کې سپاره په افغانستان کې کښته کېږي او راځي به
ان شاء الله چې د الله جل جلاله په نصرت سره دا کار به نه کیږي او موږ به اجازه ورنکو. نور افغانان د جنگ جګړو او مشکلاتو څخه ستړي نه غواړي چې د یو مفسد، نه غواړي چې د یو جاسوس او قاتل او قصاب ملاتړ وکړي. تاسو و دې شوم هدف ته نسئ رسېدل. توبه وکاږئ او راسئ په افغانستان کې عزتمند ژوند وکړئ. هیڅ ستونزه او هیڅ مشکل به درته پیښ نشي. موږ مو امنیت نیسو، موږ درته زمینه د ژوند مساعدو. که بیا هم د دې هر څه سره سره څوک دا هڅه کوي او دا کوشش کوي، ګورئ افغانانو ټول به د هغوی په وړاندې دریږو او د عدالت او انصاف او شریعت و منګولو ته به یې راکشوو او هغه سزا به ورکوو کومه سزا چې ورلره پکار. او ان شاء الله د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور دا وړتیا لري چې د دې خپل وطن او د دې خپل مظلوم ملت امنیت وساتي او دا خوشحالي برقراره وساتي، خپل سرحدات محفوظ وساتي او هر نوع خطر چې یا و هیواد ته یا هیوادوالو ته متوجه کیږي هغه په نفاق وساتي. موږ پر ټولو هغو هیوادونو او هغو سازمانونو چې اوس هم د افغانستان سره د دښمنۍ فکرونه لري، اوس هم کوشش کوي چې افغانستان یا په سیاسي لحاظ یا په اقتصادي لحاظ یا په نظامي لحاظ کمزوری دی، ورته وایو چې افغانان یو کړېدلی او مظلوم ملت دی، جنګونو ځپلی دي. همکاري ورسره وکړي، مرسته ورسره وکړي، کومک یې وکړي. که کومک او مرسته نشي ورسره کولی، اقله اشتراک مور ته ایجاد کړي، بندیزونه په مور باندې لګوو. که یې په رسمیت نه پېژني، نه پېژني، څوک چې ما په رسمیت نه پېژني، زه هم تا په رسمیت پېژندلو ته اړتیا نه لرم. البته د انتقام جویي او د خپلو هغو ماتو او ضلالتونو چې په دې افغانستان کې ورسره مخامخ شوي دي، د هغوی ګټه باید ورڅخه وانخیستل شي او افغانستان کې پرېښودل شي تر څو پر خپلو پښو ودرېږي او افغانستان کې پرېښودل شي چې ودان شي او سیالانو سره سیال شي. موږ وټولو هغو هېوادونو ته چې تشویش لري افغانستان به زموږ لپاره خطر وي، د افغانستان خاوره به زموږ په ضرر استعمالیږي. بار بار اطمینان ورکړی دی، په ډاګه مو ورته ویلي دي چې موږ نه پرېږدو چې د افغانستان خاوره د چا په خلاف د چا په ضرر استعمال شي او دا وعده مو صادقانه ده او دې ته ژمن یو. خو که بیا هم یو څوک زموږ په خلاف زموږ مخالفین روزي، خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې نور لاړ سه افغانستان ته او د افغانستان امنیت خراب که،
نعره تکبیر. په یوه او بل نامه د افغانستان اسلامي امارت په یوه او بل نامه د افغانستان بعضې په کمه اندازه غولېدلي کسان پیچکاري کوي، منظم کوي او زموږ په خلاف منسجم کوي. دوی باید پوه شي چې په دې هر څه موږ پوهېږو، موږ غافل نه یو. که څوک دا کار کوي بیا دې زموږ څخه هم دا طمع نه کوي. ډېر هېوادونه اوس داسې دي د خپلې بې کفایتۍ، د خپلې کمزورۍ، د خپل بې استعداده رهبرۍ پړه بیا هم پر افغانانو اچوي. فوزونه دي، پولیس دي، امنیتي ځواکونه دي، استخباراتي ادارې دي، په میلیاردونو پیسې ورباندې مصرفېږي، خو بیا هم نه دي توانېدلي چې خپل د هېواد امنیت وساتي. امنیتي پیښې کېږي، مشکلات پکښې پیښېږي، خو د دې پر ځای چې د خپل ملت په سترګو کې خاورې واچي، د دې پر ځای چې د مسؤلیت څخه ځان خلاص کړي، د دې پر ځای چې ملت و دوی ته مخ راواړوي چې دومره مصارف او د ملت پر غاړه مو پښه ورېښې ده چې موږ تاسو ساتو، موږ هېواد ساتو، موږ پلانه کوو، بیا هم تاسو امنیت نسئ ساتلی. د دې دپاره چې خپل د ملت فکرونه بلې خواته واړوي، هغوی وغولوي، پر افغانستان باندې اتهامات لګوي او پر افغانستان باندې د خپلو ناکامیو پړه اچي. موږ ورته وایو چې خپل مسؤلیت ته متوجه سه، خپل کار ته ژمن واوسېږه، خپل د هېواد امنیت وساته، افغانستان مه متهموه. افغانستان د چا دپاره خطر نه دی، افغانستان د چا دپاره ضرر نه دی. افغانستان دا 40 کاله ستونزې او مشکلات ګاللي دي او پوهېږي، دا ولس پوهېږي چې دا ناخوالي او مشکلات د هیچا په ګټه نه دي. موږ د هیچا سره دښمني نه غواړو، د هیچا امنیت خرابولو ته تږي نه یو، خو دوی باید خپل مسؤلیت وپېژني او نور افغانان او د افغانستان مظلوم ملت او دا د افغانستان د ملت نماینده حکومت تورن نه کړي، خپل د ناکامیو د پټولو دپاره باید بې ځایه ادعاوې ونه کړي. بار وضاحتونه ورکول سوي دي. دا مجاهد صاحب دی اعلامیې نشر کړي دي، مرکې کړي دي، بیا هم په ډېره سپین سترګۍ بله ورځ بیا یو ادعا کوي، بله ورځ بیا یو تور لګوي، بله ورځ بیا یو تورې لګوي. زه ډېر ورته حیران یم چې ولې داسې کوي او باید داسې ونه کړي. کېدای شي دا دوی د دې دپاره کوي چې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان ستاسو دپاره هم خطر دی او افغانستان مه پرېږدئ چې په دغه حالت کې دوام وکړي. خو دا ارمان به انشاءالله دا وار د افغانستان د جغرافیې دښمنان و خاورو ته وړي او هیڅکله به نه کامیابه کېږي چې بیا و افغانستان ته ناخوالي او ستونزې راولي. او د افغانستان نور باید د خپل اقتصاد د ښه کولو دپاره، د خپلو ګټو د ترلاسه کولو دپاره افغانستان ناامنه نه کړي او د افغانستان په ناامنه کولو کې خپلې ګټې ونه لټوي. ګورئ افغانانو، متحد واوسېږئ او د دې نظام ملاتړ وکړئ،
دا نظام والله العظیم که هیڅ بدیل لري، دا نظام زموږ او ستاسو د ټولو ګډ کور دی. وي به مشکلات، ستونزې به وي، ستاسو د مزاج څخه به بعضې مواردو کې کارونه مخالف راځي، خو هر څه په یوه ورځ نه سمیږي. روان یو د رڼا پر لور مزل دی که ویې په دې کې به موږ تاسې د مشکلاتو سره مخامخ کیږو، د ستونزو سره به مخامخ کیږو، طبیعت به مو خرابېږي، د طبیعت او د مزاج مخالفې پریکړې به کله کله کیږي، خو هر څه باید په صبر باندې او په استقامت باندې وزغمو او ښه په قوت او ښه په میړانه باندې مخ ته تګ وکړو او د هیواد په بیارغونه کې، د هیواد په امنیت ساتنه کې، د هیواد په دفاع کې خپل ټول توان مصرف کړو او پوره کوشش وکړو چې نه مو په بیارغونه کې د چا احتیاج ته ضرورت پیښ شي یا د چا محتاج شو، په خپل ځان باید تکیه ووسو. موږ تاسې ولیدل چې د دې افغانستان او د افغانستان د ملت سره چا دوستي وکړه. هر چا د خپلو ګټو دپاره که چا ملاتړ کاوه هم یې د خپلو ګټو دپاره کاوه، که چا دښمني ورسره کوله هم یې د خپلو ګټو دپاره کوله. هیڅ څوک داسې نسته چې ستا په خیر باندې او ستا په نفع باندې ستا نصرت ته یا ستا مدد ته راودانګي. په الله جل جلاله به توکل کوو، د الله جل جلاله نصرت به غواړو او عزم به کوو چې هم به امنیت د هیواد ساتو، هم به دفاع ورڅخه کوو د افغانستان د دې پاکې خاورې د هرې لویشتې څخه، او هم به د اقتصاد په راپورته کولو کې خپل پوره کوشش کوو. هغه کسان خصوصا چې شتمن دي کولی شي په پردیو هیوادونو کې لوی لوی فابریکې جوړې کړي دي، لوی لوی تجارتونه یې روان دي، قسم یې اخیستی دي که د خپل هیواد ته د خپله پانګه را انتقال کړي. ولې داسې کوې؟ خو افغان یې، مسلمان یې. دا صحیح ده چې هلته به تا ته 2 افغانۍ ګټه رسیږي، خو د دې خپل وطن په خاطر، د دې خپل خوار او مظلوم ملت په خاطر 1 افغانۍ ګټه وکړه او تر خپل شخصي اضافه ګټې تیر سه او د دې ملت سره خواخوږي وکړه. راسه و دې وطن ته چې په پردیو هیوادونو کې پانګونه کوئ، په خپل وطن کې یې وکړه. زمینه مساعده ده، امنیت دی، الحمدلله حق و حقدار ته رسیږي او رسېدلی دی. نو د ټولو هغو افغانانو څخه چې په هره برخه کې کولی شي چې دې وطن ته ګټه ورسوي، بل څوک په دې دنیا کې، په انسانانو کې، په دې هیوادونو کې نسته چې زموږ ستاسې وطن راته جوړ کړي، زموږ او ستاسې هیواد راته ورغوي او موږ او تاسې پر خپلو پښو ودروي. په خپله به کوشش کوو، په خپله به تکلیف کاږو، په خپله به خوله تویوو، بیا انشاءالله کولی سو. هیڅ ناشونې نه ده. دا نور هیوادونه چې جوړ سوي دي هیڅ کله هم داسې نه دي سوي چې پردي ورته راغلي دي هیواد یې ورته جوړ کړی دي. هغوی په خپله جوړ کړي، هغوی په خپله آباد کړي دي. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې په ښه اخلاص او ښه ورورۍ سره ژوند وکړو او خدمت وکړو او د افغانستان په ودانولو کې کوشش وکړو او هیڅکله پرې نه ږدو. که زموږ ستاسې خپل افغان وي او که یو بل خارجي یو څوک وي چې زموږ ستاسې وطن ته تاوان ورسوي، نظام را کمزوری کړي، ټول وخت باید داسې مواقف ونسو
چې هغه زموږ ستاسې د عقیدې او ملي منافعو سره سر خوري. داسې موقف باید ونه نسو چې هغه یا زموږ د عقیدې او اسلامي شریعت سره په ټکر کې وي او یا زموږ ستاسې د ملي منافعو سره په ټکر کې وي. کله کله داسې وي یو کار، یو تصمیم نیول، یو موقف نیول ستا د عقیدې تقاضا وي، ستا د ایمان تقاضا وي، ستا ملي منافع درته وایي او هغه دا ایجابوي چې ته باید یو موقف ونیسې په یو موضوع کې. خو غیر مستقیم ستا د دې موقف د لارې یو چاته ګټه رسیږي، باید هیڅکله جذباتي نه سي چې زما د دې موقف نیولو په وجه یو پردي ته یا دشمن ته یا دوست ته ګټه رسیږي، نو زه باید دا موقف ونه نسم. فکر او تمرکز باید پر خپلو منافعو وسي. ګورئ موږ تاسې چې د روسانو سره جهاد کاوه، ښه په مېړانه جهاد وسو او برحق جهاد وسو او د افغانستان د استقلال لپاره جهاد وسو. خو د دې پر ځای چې دا او د دې سره سره چې دا ګټه موږ او تاسې ته رسېدل او موږ تاسې عقیدې او ایمان اجازه نه راکول چې موږ تاسې دغسې کښېنو، زموږ ستاسې ملي منافعو دا ایجابول چې موږ د دغو اشغالګرو په وړاندې ودرېږو. خو غیر مستقیم زموږ ستاسې د جهاد ګټه تر چا پورې ورسېده؟ څومره هېوادونو وخوړه، نیمه دنیا زموږ ستاسې د روسانو په مقابل کې د جهاد د احسان پوروړی، د امریکایانو په مقابل کې چې موږ تاسې جهاد کاوه، ټول شرق زموږ ستاسې د دې جهاد او د دې قربانیو د دې احسان پوروړی. موږ تاسې د هغوی دپاره دا کار نه دی کړی او نه یې کوو، خو البته غیر مستقیم هغوی ته ګټه رسیږي. نو اوس هم که د نظام د استحکام دپاره یو دریځ نیسئ، د نظام د استحکام او د خپلو مجاهدینو د کنټرول او د خپل نظام د حفاظت دپاره یو دریځ نیسئ، هیڅکله د چا تر تاثیر لاندې مه راځئ او باید رانسئ. ته باید خپلو منافعو ته متوجه نور هاخوا ته که دا د چا په ګټه وي که په تاوان وي، که څوک خاندي که څوک ژاړي، که څوک خوشحالیږي که څوک خوابدی کېږي، هغه موږ ته مطرح نه ده. موږ ته خپل ملت مهم دی، موږ ته خپل نظام مهم دی، موږ ته خپل هیواد مهم دی. د دې هیواد په ګټه به پرېکړې کوو، د دې هیواد په نفع به پرېکړې کوو، د ملي منافعو په نظر کې نیولو سره به پرېکړې کوو. نور که چاته ګټه رسېده که تاوان، خپل نظام به مستحکم ساتو، خپل هیواد د ودانولو کوشش به کوو او په دې کې به هر اړخیزه هڅه کوو. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! یوه یادونه باید وکړو چې موږ تاسې که دا 20 کاله مبارزه کړې ده، جهاد مو کړی دی، د اشغالګرو په وړاندې درېدلي یو، په دې کې موږ د هیڅ چا د احسان پوروړي نه یو. محض د الله جل جلاله احسان، د الله جل جلاله نصرت. نور که نږدې هیوادونه دي، ګاونډي که لرې هیوادونه دي، موږ ته د دې پر ځای چې ګټه ورسوي تاوان یې راته رسولی، د دې پر ځای چې ملاتړ مو وکړي په خلاف مو درېدلي دي. په دې جهاد کې په دې 20 کلنه دوره کې زموږ سره نه یو سازمان، نه یو هیواد، نه یو ټولنې ملاتړ کړی. دا یو داسې جهاد و چې د نړۍ په تاریخ کې زما په فکر او په اندازه باندې لکه څنګه چې مفتي صاحب محترم وویل، ما ته یې ساری کم لیدل کېږي. ګورئ
که د انګریزانو په مقابل کې موږ تاسې جهاد کاوه خو د امن دپاره مو یو ځای درلود. د روسانو په مقابل کې چې موږ تاسې جهاد کاوه ډېر هیوادونه زموږ تاسې ملاتړي وه. چا پناه راکول، چا مالي ملاتړ کاوه، چا اسلحه راکول، چا بله مرسته راسره کول، چا بله مرسته راسره کول. او داسې ځایونه مو درلوده چې هلته موږ په امن هوسا او د هر خطر څخه محفوظ واوسیږو او هیڅ په فکر کې دا راونه ګرځېږي چې دلته ماته خطر متوجه دی. خو په دې جهادي دوره کې په 4 کونجه دنیا کې د نړۍ هیڅ داسې یو هیواد، هیڅ داسې یو ځای وجود نه درلودی، داسې یوې ویشتې مځکې وجود نه درلودی چې هلته دې یو مجاهد یا مسؤول یا غیر مسؤول دا احساس وکړي چې دلته زه داسې محفوظ یم چې په دې دنیا کې موجود هیڅ قوت ماته خطر نشي پیښولی. 24 ساعته پر هر ځای د خطر احساس کېده، د مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ. نو دا بریا، دا تاریخي فتحه او دا قربانۍ دا باید پردیو ته منسوبې نشي. که څوک دا قربانۍ او دا ستر خدمتونه پردیو ته منسوبوي یا پردیو ته څه هم پکې ورکوي، هغه زما په فکر باندې د دې نظام او د دې قربانیو سره خیانت کوي. نو خبرې راڅخه اوږدې شوې. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ته توفیق راکړي چې په قوي عزم او ایمان سره ودرېږو او په یو خپلواک او نر دریځ سره د هیواد څخه ساتنه وکړو، د هیوادوالو خدمت وکړو او هیوادوالو ته خوشحالي راوړو او د هغو کسانو او هغو اشخاصو او هغو هیوادونو چې د افغانستان د امنیت د خرابولو کوشش کوي ټول پلانونه په نطفه کې خنثی کړو. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته دا توفیق راکړي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.